زما کار څوک اوري؟ ما باندې 3.5 لکه روپۍ قرضدار یم. زما بچو نن غرمه په پردو زړه باندې تېره کړې. قسم چې دا به 9 کاله زما د مېړه شي چې مړ شوی په ایساره کې لګېدلی دی. به زما د بچو نه ډېر 5-6 بچي دي. یوه زه یم او 9 کوټې په ما باندې ظالمانو لیورو وسپړلې او پټې مه کړې. کله ارغر پاچومه، کله توڼې پاچومه، کوټې را ماتېږي. نه مې د کټ درک شته، نه مې د بسترې درک شته. زما بچي ماران او خاماران ماتې، زما نیکخوا نشته او بدخوا مې زیات دی. او 3.5 لکه روپۍ قرضدار یم. دا واړه ماشومان بچي چې زما ګورې دا څوک په 15,000 کې رانه غواړي، څوک په 6,000 کې رانه غواړي. نن غرمه زما بچو نه د کلي غوږلې راوړي دي او ټیم مې په تېر کړی دا 8 میاشتې مونږ څپلکه نه ده لیدلې، جامه هم نه ده لیدلې. کوم کومک چا د بس شي الله تعالی د ډېر ښه سره وکړه. زموږ د ورځ نه الله پاک بچي وساتي. او دې کار زه پورته زه ډېره زیاته خفه یم. بچي راځن کې به کوي نوره د موټر ګزارولو ته جوړه یم، کمر ګزارولو ته جوړه یم. زه ډېره د یتیمانو نوره په تنګ باندې ور وستلې یم. زما الله شته او بنده مه نشته، نه ورور لرم نه کور لرم، یو نیکواز نه لرم چې په ما باندې رحم وکړه. الله نه وتلي